بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، دغه خلق دا يحيى بن معين لانا بلکې دا نور دا تیر سو. اوس راتلونکي خلق بیا احمد بن حنبل و يحيى بن معين د دغه فکر. خو امام ابو حاتم رحمه الله داسې وایي، قال ابو حاتم ثم اخذ عن هؤلاء مسلك الحديث والاختبار وانتقاء الرجال في الآثار حتى رحلوا في جمع السنن إلى الأمصار وفتشوا المدن والأقطار وأطلقوا على المتروكين الجرح وعلى الضعفاء القدح وبينوا كيفية أحوال الثقات والمدلسين والأئمة والمتروكين حتى صاروا أعلاما يقتدى بهم في الآثار وأئمة يسلكوا مسلكهم في الأخبار جماعة. دوغه اخذ سره دا جماعتون لګیږي. صحیح سو بیا وای د دې طرز او طریقه څنور ځوانانو ونیوه، د دې طرز او طریقه څنور ځوانانو ونیوله. په دې درس کې ډېرې مهمې خبرې شته. دلته مدارات اسانیدو موږ ته بیا راشي. څوک راشي؟ مدارات اسانیدو په عللو کې ډېر زبردست کردار ادا کولی شي. صحیح ده؟ خو ته راځي دا څه نور کسانو چې هغو بیا ثقات، ضعفا، متروکین، ائمه دا خلک یې هر یو کې جلا جلا کلام یې باندې وکړي. څوک دي؟ منهم احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن عبد الله المديني، علي بن المديني چې ورته وایي، وابو بکر بن ابي شيبه، مصنف ابن ابي شيبه والا، واسحاق بن ابراهيم الحنظلي وعبيد الله بن عمر القواريري وزهير بن حرب ابو خيثمه في جماعه من اقرام، الا ان من اورعهم في الدين أكثرهم تفشيا على المتروكين وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات منهم كان أحمد بن حنبل، بديك يوتسوكو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني علي بن المديني رحمة الله عليهم أجمعين. دغه درو کسانو بیا په دې طبقه کې ډېر کار وکړي. کوم درو کسانو؟ يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، علي بن المديني. دا د دې په برابر کې یو روایت نقل کوي، پای کې وایي چې سمعت القواريري يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول وقام بين يديه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال يا عبيد الله ما رأيت مثل هذين قط. دی وایي چې ای عبید الله د دغه دوه رقمو انسانان مې نه دي لیدلي. یا عبید الله، ای عبید الله، ما رأيت مثل هذين قط. د دوه رقم کسان مې نه دي لیدلي. چا رقم کسان؟ احمد بن حنبل او يحيى بن معين. بل رواية د حنبل بن اسحاق بن حنبل نقل کی يقول سمعت عمي احمد بن حنبل. ګوره احمد بن حنبل وای چې متولات د شاسکونی شیاد، اعرب پر رجالو د يحيى بن معين، اعلم په عللو د علي بن المديني. دی وای د ځان د پاره د اشاره و چې یعنی وكأنه اوما الى نفسه انه افقهه، چې دی نو بیا په دوی کې افقه دي دا څلور کسان. ګوري په دې څلور کې د يحيى بن معين دا نه یوازې حنفي بلکې غالي حنفي دي. دا يحيى بن سعيد القطان، دا وكيع بن الجراح بن مليح، دا مكي بن ابراهيم، دا کسان حنفیان دي. دا حنفیان نن پاته دي. دا نن چې کوم حنفیان دي په پخوا کې داسې نو په حدیثو کې. مكي بن ابراهيم د امام بخاري اکثر ثلاثيات د مكي بن ابراهيم دي. بهرحال مكي بن ابراهيم خو نو شپېته واره حج کړی دي، شپېته خو نو تزوجه دي. صحیح ده؟ هغه خو نو ما ته ویلي چې زه هغه خبرې نه کوم چې د خلکو دردا ځای لوړي. مكي بن ابراهيم مکه شاه. دغه وایي علي بن المديني، يحيى بن محمد بن عبد الرحيم وهي يقول كان علي بن المديني إذا قدم بغداد جاء يحيى وأحمد وخلف
معيتي والناس يتناظرون فإذا اختلفوا في شيء يتكلم فيه عليه. دغه ائمه به ټول ورالو لکه یحیی بن معین دی، احمد بن حنبل دی، خلف بن متعید دی، به مناظره سره کوله په دې شیانو کې، دی به مباحثه سره کوله په احادیثو کې، په اسانیدو کې، په معنیو کې. نو چې کله به دی یو شي ته سره ودرېدل بیا به حکم څوک و؟ علي بن المدیني. اوس د دې ځای هغه خبره چې ما دلته مدارات ذکر کړي. ګورئ د مدارات د اسانیدو د هر وطن دپاره خپل مدار، د هر وطن دپاره خپل مدار. دا ابو زرعه وایي چې ما د علي بن المدیني نه اورېدلي چې دی وایي حدیث د ثقاتو دا پر شپږو کسان ولاړ دي. پر څو؟ دوه د بصرې، دوه د کوفې، دوه د حجاز دي. دوه بصرې، دوه د کوفې، دوه د چا دي؟ د حجاز دي. په بصره کې څوک دي؟ قتاده دی، قتاده ابن دعامه السدوسي. او دویم یحیی بن ابي کثیر، دا د کوم ځای دی؟ د بصرې. دوه د کوفې دي، ابو اسحاق السبيعي. او دویم الاعمش سليمان بن مهران. او دوه د حجاز دي، زهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن الشهاب الزهري. او عمرو بن دینار. څو کسانو باندې ولاړ دی دا؟ دوه د بصرې، دوه د کوفې، دوه د حجاز. د بصرې د قتاده ابن دعامه السدوسي او یحیی بن ابي کثیر، د کوفې د ابو اسحاق السبيعي او سليمان بن مهران الاعمش، د مدینې د زهري او عمرو بن دینار. او بیا ثم صار حديث هؤلاء الى 12 منهم بالبصره. وروره د دې څه بیا په بصره کې 12 کسان ته رالی: سعید بن ابي عروبه، شعبه، معمر، هشام الدستوائي، جرير بن ابي حازم، حماد بن سلمه. او په کوفه کې سفیان الثوري، ابن عیینه، اسرائیل بن یونس. په حجاز کې ابن جریج، مالک، محمد بن اسحاق. دا د هر وطن کې بیا دغه ته بیا سره دغه په کوفه کې بیا د هغو کسانو څه، یعنی مطلب اوس د قتاده څه، سعید بن ابي عروبه دا د قتاده زورور شاګرد دی. او شعبه، معمر، هشام دستوائي، او دا سفیان الثوري و ابن عیینه، دا بیا د کوفې خلک دي. هغه د بصري د کوفې. ابن جریج، مالک، محمد بن اسحاق دا بیا د چا دي؟ د حجاز د مدینې خلک. نو د هغو د بیا دا خلکو بیا راسمبل کړي دي. صحیح سو؟ دا مدارات دي. د مداراتو ګټه دا ده، دا مکثر شیوخ دي. د دې مکثر شیوخ شاګردان چې سړی یاد کړي بیا علل پر معلومیږي. بیا په هر راوي په هر مکثر شیخ کې د بعضو رواتو خاصې رتبې وي، خاصې رتبې وي. ښه، دغه وایي ابو زرعه وصار حديث هؤلاء الى يحيى بن معين. د دې ټول حدیث بیا چا ته رالو؟ يحيى بن معين ته راغلی دي. قواريري وای سمعت يحيى بن سعيد يقول تلوموني على حب علي بن المديني وانا اتعلم منهم. تاسو ما ملامتوي د علي بن المديني په حب باندې، خو زه څه پکوم بیا هم جنسي شي پکوم حاصلوم. دا داسې د پرمختللو خلکو کله کله دشمنان په بعضو زمانو کې ډیر وي. نو د هغه سره چې کوم خلک سبقان وایي برای خلک ملامتي دا پکښې دي، دا پکښې دا پر خلکو لګېږي. دا اوس دا امکان لري چې یحیی بن معین دې پر چا نه ولګي. دا امکان لري چې یحیی بن معین دې پر چا نه ولګېږي. امکان لري. نو دا بیا خلک پر لګېږي. دا به وي، دا به بالکل وي. دغه وایي محمد بن اسماعیل البخاري أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقلت له ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقدم العراق وعلي بن المديني حي فأجالسه. وما إمام بخاري توي چې څه شي ډېر خوند راکوي؟ دا ډېر خوند راکوي چې عراق ته ولاړ سم، علي بن المدیني ژوندی وي او زه ورسره کښېنم، زه د هغه سره روایات را دغه کړم. دا د هر چا خپل ارمان دی. کل اناء یترشح بما فيه. د هر چا خپل ارمان دی، د خپل ارمان مطابق دا خواهش دی، د خپل خواهش مطابق دا کلام دی. دا د امام بخاري کلام بیا دغه دی. دا د هر چا خپل خواهش دی، په خپله دغه ذکر کوي. محمد بن نصر فراوي سمعت علي بن المديني يقول اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله عز وجل ومن
يقوى على ما يقوى عليه ابو عبد الله ومن يقوى على ما يقوى عليه ابو عبد الله. څوک پر هغه شي باندې قوت لري چې پر کوم شي باندې ابو عبد الله قوت لري. یعنی درده قوي سړی نسته، نو بس ما دی د خپل رب او د ځان په مابینځ کې دغه جوړ کړی دی، امام مې جوړ کړی دی، دی زما مقتدا دی د رب جانب ته. احمد بن علي الابار وای چې حدثنا مجاهد بن موسى قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين. موږ د چا سره روایات ولیکل د کذابونو سمې هم لیکل وکړ، د دروغجنانو سره. وسجرنا به التنور، په هغه باندې مې تنور را ګرم کړي. فاخرجنا به خبزا نضيجا، د هغې نه مې پخسوې ډوډۍ راویسته. د کذابو خلکو سمې روایت وکړو، د صدوق سمې روایت وکړ، دا مې پر لوه وهل، د ضعفاو سمې وکړل، د متروکینو سمې وکړل، صحاح مې وکړل، معلل روایات مې وکړل، دا مې ګرده په لکې وول چې خلص هغه مې ځینې راویستل چې هغه صحیح دا شی دي. په هغو مې تنور ګرم کړي، په دا خوبز مې ځینې د دې مطلب دا دی چې یعنې ټول مې معلوم کړو چې کوم صحیح دی هغه مې ستې مخ ته کښېښول. دا کار چا کړی دی؟ دا یحیی بن معین حنفي غالي کړی دی. دا کار چا کړی دی؟ یحیی بن معین الحنفي الغالي حنفي، هغه دا کار کړی. نن خو حنفیان دې ته ولاړ دي وایي د حدیث فلانی کتاب مه ګورئ ځکه پر دې تحقیق سلفیانو کړی دی، د دې تخریج وایي سلفي کړی دی. او کور دې خراب څه دی مور ته چې مې وګوره، دی ورته وایي ورته ویې ګوره دا سلفي چې دا تحقیق کړی دی دا غلط دی، دا صحیح که، دا مه ورته وایه. د حدیثو کتابونه د حدیث وس کتابونه مه رانیسئ، پر دې باندې تحقیق چا کړی دی؟ سلفي کړی دی. دی ورته ووایه ورته دا کتاب رانیسه، دا سلفي چې کوم تحقیق کړی دی دا غلط دی، ته صحیح که، دا ورته ووایه او ویې روزه دغسې او روزل کېږي، دا روزل کېږي وي به انشاءالله پراد به ویده دی. دا رقم دی. بیا دغه وایي عباس بن محمد وای رأيت أحمد بن حنبل بين يدي يحيى بن معين جاثيا وهو يقول يا أبا زكريا ما تقول في فلان. احمد بن حنبل غوندې سړی به یحیی بن معین حنفي ته، احمد بن حنبل غوندې امام صاحب د مذهب دا به یحیی بن معین الحنفي ته، دا زموږ مرګ دی بالا چې د یحیی بن معین سره حنفي مراد سي، زموږ دپاره بالا بل مرګ نشته، بس د هغه مو مرګ دی، دا مو مرګ دی که ګر څه مرګ لرو. یحیی بن معین حنفي ته به صاحب د مذهب امام احمد بن حنبل چې په 50 جلده کې یو مسند لري، دا به پر داسې ګوډو ورته ناستو، ورته پوښتنې به کولې ای ابو زکریا په پلاني کې څه وایه، ای ابو زکریا په پلاني کې څه وایه، ای ابو زکریا په پلاني کې څه وایه. نن یې لرو، نن خو وایي مې وګورئ بیا سلفیان کېږي، وایي سلفیانو غلط کړي دي. ازوی مړې سلفیانو د رښتیاو غلط کړي دي، په دې کې شک نشته چې غلط یې کړي. دې ته خلک راوروزه چې دغه غلط صحیح کړي، دغه ته خلک راوروزه او سته دا خلک ښه. بیا موږ به تر څو وخته پورې انشاءالله موږ به د مرګ تر اخرې ثانیې پورې داسې ژوندي پاتې یو، دا ژوندي اوازونه به نور هم بیا ژوندي سي. لږ وخت انشاءالله انتظار غواړي که خدا کول. د یحیی بن معین چې جنازه وه، دا د یحیی بن معین د جنازه چې د هوړي علي بن سعيد الأنصاري وی قال مات يحيى بن معين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحمل على نعش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم ينادون. دی په پسیول څه کول؟ نارې وهلې معاشر الناس هذا ذاب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا عاما. اے خلقو دا جنازه کې پروت، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کټ لوړ پروت نعش، دا د هغه چا دی؟ هذا ذاب الكذب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه حنفي دی، حنفیانو دا هغه حنفي دی خلکو چې ذاب الكذب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، کذا و کذا عامه، دېرش کاله د رسول الله مبارک نه کذب څه پکړي دي. اوس خو حنفیانو ته چې ووایي چې ورته پر رسول الله درواغ مه وایي، دی خوا به دی. اوس حنفیان دې حال ته ورسېدو چې دی پر رسول الله درواغ وایي، خو یو وخت پر دې حنفیانو دغه حال و چې دوی د رسول الله مبارک نه دفعه چې نور به درواغ ویل دی راګرځول. نن هغه کار په خپله پر سټیج کې د بخاري په ختم کې به موضوع روایت پر سټیج شروي. دغه حالات سړی مړ نه کړي، دا غم سړی مړ نه کړي، څه بیا مړ کوي چې د بخاري په ختم کې موضوع روایت پر منبر شروع دی.
د بخاري د اختتام په جلسه کې ستا 50 ستا 100 ستا 10 ستا 40 کسه په ځلا وځي، مولوي صاحب ولاړ دی، حنفي مولوي صاحب موضوع پر رسول الله درواغ پر دغه سټیج وایي چې دغه حالت د انسان زړه نه کې ورپټه دا مرګ دی کله دا زموږ په ژوند جنازې سوي دي او لا خو موږ به دې کار ته ژوندي یو انشاءالله. یا ربه موږ به د خپل رب صدا دعا کوو او انشاءالله موږ به خپلې جنازې د خپلو علمي ورونو پر وژو ورکوو او تر مرګه به په خپلو ورونو کې ګزاره کوو. دا که کثرت دی که تکلیف دی، که خلک موږ پسې اخ کې پرېږدي، که خلک موږ ته ښه که بد، که خلک موږ ته اثرات راکوي که زحمت، زموږ دا کار دی موږ یې کوو، موږ یې نه پرېږدو. نن دلته 15 راتیا وه، اوبه ګرمي، تمامه ورځ اور مهیا، خوراک برابر، چشاک برابر، فضا برابره، ساعت تیر، اسرات دي. دا اسرات باندې موږ کله دوکه کېږو؟ اقبال صاحب نه وایي څنګه وایي په میونخ یونیورسټي کې اقبال هلته سبق ویلی دی. میونخ یونیورسټي په جرمني کې ده او هغه د جرمني دا یونیورسټي ته انګریزي ژبه اقبال راوستلې ده او اقبال ورته وایي چې زه په جرمني ژبه خو زه تعلیم نه کوم، که زه تعلیم کوم نو دلته به کومه په انګریزي ژبه به وي، نو بیا یې انګریزي ژبه د اقبال د مدرسې هغه ضرورت و چې مدرسې د ده دپاره یوه علیحده ژبه هلته راوړه. د جامعې اقبال د مدرسې هغه طالب، د جامعې هغه طالب و چې میونخ یونیورسټۍ ته دا په یوروپ کې ده، نو هلته خو ډېر اثرات و. دی چې دلته رالی د میونخ سره رالی، هلته روزل سوی، برته دلته هم د رسول الله او د دین او د ازادۍ او د لوړ پرواز چغه یې پورته کوله. خیره نکر سکا مجھے جلوی خیره نکر سکا مجھے جلوی دانش و فرنگ، سرمه ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف. خیره نکر سکا، متاثره یې نکه. د یوروپ شایست، بنگلو، روډو، فضا زما حالت را دغه نه کړل، را ونه ړول، زه د هغه څه متاثره نه سوم. ولې؟ سرمه ہے میری آنکھی خاکی مدینہ و نجف، زما سترګې د مدینې او د نجف په سترګو تورې سوي دي، په خاورو تورې سوي دي. هغه رنجولینې چې د مدینې او د نجف په خاورو کې خاورینه سوې وه، ما هغه په سترګو ګرځولې ده، نو ځکه زما په سترګو کې د یوروپ زیب و زینت هیڅ شی لا نه دی. خیره نکر سکا مجھے جلوه دانش و فرنگ، سرمه ہے میری آنکھ کی خاکی مدینہ و نجف. بس